کنن سخت باران او سیلاب راشي آیا پوهیږئ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم با داسې وخت کې څه کول؟ راځئ د سنتو له رڼا څخه یې زده کړو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې کله به وریځ سیلۍ وغیره شوه نو نبی علیه السلام په مخ مبارک به د هغې اثر ښکارېده او د مخ مبارک رنگ به بدل شو او د ویری له وجې به کله دننه تشریف وړو کله به بهر تشریف راوړو او دا دعا به ویله چې مونږ او تاسو یې هم زده کړو چې د سیلۍ او د باران د سیلاب په وخت کې وایو دعا دا ده اللهم انی اسألک خیرها و خیر ما فیها و خیر ما ارسلت به و اعوذ بک من شرها و شر ما فیها و شر ما ارسلت به. اے اللہ تعالی زه د دې هوا خیر غواړم او څه چې په دې هوا کې دي باران وغیره د هغې خیر غواړم او کوم عرض دپاره چې دا رالیږلی شوې ده د هغې خیر غواړم. الله تعالی زه د دې هوا د شر نه پناه غواړم او کوم څیز چې په دې هوا کې دی او د کوم عرض دپاره چې دا رالیږلی شوې ده د هغې د شر نه پناه غواړم. او هر کله چې به باران شروع شو نو په مخ به یې خوشحالي ښکارېده. ما عرض وکړو ای د الله رسوله صلی الله علیه و آله وسلم ټول خلک چې کله وریځ وویني نو خوشحاله شي چې د باران اثر ښکاره شو خو تاسو باندې یو قسمه پریشانی ښکاریږي. نبی علیہ السلام ارشاد فرمایو اے عائشی ما ته د دې څه تسلي ده چې په دې کې چېرته عذاب نه وي. قوم عاد ته په دې هوا سره عذاب ورکړی شوی و. هغوی به چې وریځ ولیده خوشحاله به شو چې په دې وریځ مونږ ته باران دی زمونږ دپاره راورولی شي. حال د دې چې په هغې کې عذاب و د الله تعالی نه ارشاد دی فلما رأوه عارضا مستقبل اودیاتهم. هغې خلکو یعنی قوم عاد چې کله د وریځو د خپلو ځمکو مخامخ راتلونکې ولیده نو ویل به یې دا وریځ خو په مونږ باران ورونکی دی. د الله تعالی ارشاد و چې نه ورونکی نه دی بلکې دا هغه عذاب دی چې تاسو زر غوښتلو او نبي ته مو ویل که تاسو رښتینی یئ نو په مونږ عذاب راوله. یو سیلۍ ده چې پکې درناک عذاب دی هر څیز به د خپل رب په حکم سره هلاک کړي. بس هغه خلک د هغې سیلۍ په وجه داسې تباه شو چې د مکاناتو نه سوا هېڅ نه ښکارېدل او مونږ مجرمانو ته دغه شان عذاب ورکوو. د الله تعالی نه د ویرې حال د هغې پاک ذات دی چې د هغه سید الاولین والآخرین کېدل پخپله د هغې د ارشاد نه ټولو ته معلومه ده. خپل کلام پاک کې دا ارشاد دی چې الله تعالی به داسې نه کوي چې هغوی ته ستاسو په موجودګۍ کې عذاب ورکړي. دی الله تعالی دا وعده سره بیا د نبی علیہ السلام د الله تعالی نه د ویرې دا حال و
چې وریځ او سیلۍ به یې ولیده نو نورو ړومبنو قومونو عذاب الهي به ورته را په یاد شو. دې سره یو نظر په خپل حال باندې هم کول پکار دي چې مونږ خلک هر وخت په ګناهونو کې لګیا اوسو. زلزلې او نور قسمه عذابونه چې وینو په ځای د دې چې د هغې نه اثر واخلو، توبه او استغفار مونځ وغیره کې مشغول شو، نور قسم فضل تحقیقاتو کې لګیا نشو. زمونږ ویډیو تر دې ځای پورې وه. که تاسو د دې ویډیو نه لږه هم پیدا اخیستې وي یا درته فایده لږه هم میلاو شوي وي، زمونږ چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. الله په امان.